نه مې دا خواهش دی پاچا صاحب نه زه یو سوال لرم ته بل داسې یو دریځ یو بل داسې یو کوم فکر یا کوم منشور لري چې هغه یو دم لکه ورور جانه یو دم وشي یو شی وشي او دغه ملت خلاص شي په دغه اوسني حالاتو کې ته څوک بهتر ګڼې چې ته راشي د پاچا صاحب نه مې سوال دی پاچا صاحب مهرباني بله لرم او عمده طالبان دي عمده زما یونیفورم راوړي پارک کې دي ودرئ زه ورته د دې ځنه سلام کوم نو ته په ستا په یونیفورم کې څه مقصد دی ولې په دې ټینګې دي ولې ولکه د عربو بیرغ ته سلام وکړه چې مړم شم نیکو ګوره دا موږ او تاسې باید وسیع الفکر اوسو موږ او تاسې افغانان ډېر ځورېدلي موږ په دې کنجکشیانو پسې ونه ګرځو دا پلانې بیرغ دی چې دا رښتیا را باندې وی دا یو اسلامي بیرغ دی لا اله الا الله محمد رسول الله باندې لیکل شوی دی او دا ته خپله تاریخ ته لاړ شه زما حکومت زما د طرفدار او زما د رهبر حکومت په هغې کې هم موږ بیرغ یو وخت کې سور بیرغ لارل بیا ورور جان هغه بیرغ دغلته نور اوس هم خپل بیرغ ګوره هغې ته مه ځئ پاکستان کې هره پارټي خپل بیرغ راځو عمومي ډول باندې دغه بیرغ چې زموږ دی دا هغه وایي طالب وایي ما د دې بیرغ لاندې د دې لاسته راوړنه راوړې ده څلوېښت غربیانو ته او امریکې ته او شرق او غرب ته مې ماته ورکړې ده دا بیرغ مې په اوږه و زه هغه نن دلته ږدم دا د حق دی دا څوک وایي چې دلته موږ ده ته په کوم دلیل او منطق وایي چې نه ته ګوره موږ تاسو ډېر وړو خبرو باندې ډېر غټ څه د لاسه ورکوو که نه هغه د پښتو متل یې ډېر شته دی ستاسو دا رضا ده چې بې د دې کابینې نه او بې د بیرغ نه دلته حکومت وکړي نه بیرغ به هم وروسته ګورو کابینه به هم وروسته ګورو دغه بحراني اضطراري حالت دی دا ما او تا د دریو سوپر طاقتونو یو د میدان جنگ جوړ شوي لکه څه کالې چې په قطر کې د فوټبال لوبه وشوه که نه هلته ورته میدانونه جوړ شو کلونه کلونه او غټې سرمایې ما او تا ته د میدان جنگ وي اول پښتنو افغانانو ته په کار دا دي چې اول خو دغه رویه دغه کوم فکر چې دی چې افغانستان د میدان جنگ به ټول عمر دا 50 کاله کافي وو نور موږ او تاسو ته په کار دي چې په هره طریقې یو بل ته لاس ورکړو پر موږ او تاسو په اتفاق په یو بل سره د منلو یو بل ته د احترام په نتیجه کې موږ کولی شو چې دغه د جنګ د فوټبال میدان چې دی دا د افغانستان نه لرې کړو خوا کې نور هېوادونه هم شته دنیا کې نور هم شته غریب هم شته مالدار هم شته دا ور دا جنگ دغه میدان د فوټبال د جنگ د ځان نه لرې کړو پاچا صاحب تر څو پورې چې او هغه یوازینۍ لاره چې لرو زه فکر کوم دغه کسان ولو که د هر چا د خوا نه راغلي زه هم په دې پوهېږم چا تربیه کړي دي څنګه یې تربیه کړي افغان هغه څوک دی چې هغه په وطن باندې مین دی اوس راغلی دی د دې نه اعتماد وکړي په دې اتفاق وکړي د دې ملګرتیا وکړي قسم درته خورم چې دا زر کرته بهتر د هغه د قدرت د جزیرو نه دی چې په کابل کې د محترم شهید ډاکټر نجیبالله وروسته د 80,000 کابلیان او دا په کړېدل دا به وروسته چې طالبانو باندې دا کوم حالت راغی دا اوس چې کوم حالت روان دی د دې ټولو نتیجه دا خو باید افغانان باید نور پوه شي دا څوک کوي دا خو پردي کوي راځئ دغه خلکو ته غېږه ورکوي دنیاوالو ته وکړي چې موږ په اتفاق کې او چې اتفاق وي که نه ګوره په اتفاق چې وي ګرانه پاچا صاحب قسم د خدای ته خورم چې خلکو سترګه به نه وسوځي موږ په وطن کې موږ او تاسې ترستوي دوه ورونه چې په اتفاق شي دوه ورونه هغه بل تربور کې لس کسه هغه ته سترګه سوځي که موږ او تاسې خپل منځ کې دغه رقم اتفاق پاچا صاحب نظامي صاحب د کابل څخه زنګ راولې پاچا صاحب خبرې واورم نظامي صاحب مهرباني وکړه پاچا صاحب دې خبرې اوري اوري خبرې کوه ټولې اوري مهرباني مرز ورته نظامي خبرې دی اوري خبرې شروع کړه قربان سما مننه جناب افغان صاحب اواز تاسو او تاسو ټول راغلو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم مخکې چې چې ټول برابر روغ صحت ولري زه پاچا صاحب ته دومره مهرباني خبرې مې اوري او پاچا صاحب وګورئ مهرباني واوره طالبانو زه تاسو ته دا دومره خبرې کوه کنه خبرې زه پاچا صاحب ته دومره وایم چې پاچا صاحب زه په جمهوریت کې ما 14 کاله نظامي وظیفه اجرا کړې ده
صحیح ده راځم دې ته جناب باچا صاحب چې حقیقتونه زښته ډیر دي خو باید حقیقت ته موږ ځان کې نو دغه اوسنی حالت سره که چیرې موږ تاسو مقاطعه اعلانوو من حیث د افغانانو من حیث د الله د بندګانو دا جفا ده د دې وطن سره له دې ولس سره جفا ده جمهوریت موږ تاسو ته څه په میراث را پرېښودل د دې ورور ټلیفوني مسله ده چې څه ټلیفون ډیر ضعیفه ده دا خدای چې په خنده کې کله خیمه کې ده ډاکټر صاحب یو بخښي دا وتکسب دا دوه خبرې ډېرې مهمې ولې او دا بیا افغانستان بیا په تیر نظام کې کار کوي ولې دا مشکل دا چې دوی نیټ ضعیفه دی د مشکل لري او دلته خلک بیا منتظر دي کله چې په دغه کې لایف کې سکتګي راشي ستاسو بیا لیدونکي کمیږي نو سکتګي مره ولې خبر دا دغه محترم دوست وایي چې 50 سپته چې بیرغ ما په هغه ورځ باندې په سپین بولده کې طالبانو دغه بیرغ کته کو لومړی ځل پوسټ ما ورکو ورته مې چې دا بیرغ دولتي بیرغ ده دا ما کته کوي خپل بیرغ مله څنګه سره ودروي او د بیرغ مسله دا یو قانون لمخ شاده کیږي خو دا زما نظر په هغه وخت کې وسم دی ولې دا چې لري کو دا دومره سخت هم د خبره نه ده چې په دې باندې موږ د ویش په له لاسه پښتون ورته واچو دا افغانستان بیرغ په دغه دیش کال کې وځلې دغه سوې تغیر کړی دی هر واره تغیر کړی دی بیا دونه سخت هیڅ نه ولې نو نن چې بل خبره پیدا شي بیا بیرغ هم ټینګ سوي وسم زه وایم چې بیرغ د افغانستان ملي بیرغ باید هغه تور سور شپل وي او دا د طالبانو بیرغ او د طالبانو بیرغ د خپل ولې دا دونه چې ډیر سره نشي کدا بیرغ نه دروي موږ ولا چې سره مقاطعه کوو موږ سره جنگ کوو دا هر دولت د هر قانون وړاندې باندې 50 هر قانون چې تشویقي مخالفین او موافقین لري په هر قانون چې په پارلمان کې تشویقي موافق او مخالف نظرونه موجود وي د دې بیرغ هم د مملکت یو قانون په حساب باندې کدا د قانون په حساب را جوړیږي او د اکثریت دغه وګټي بشپن بیرغ وګټي د شپن بیرغ د ټولو بیرغ ده دې کې خبره نشته ولې د بیرغ په حساب مقاطعه موږ نه اعلانوو چې بیرغ جوړ نه کړ موږ مقاطعه اعلانوو په صورت باندې د پاچا صاحب پښتادونه هم د دې ورته باید طالبان واورو ورته چې دلته د افغانستان خلک داش نظر هم لري خو زما شخصي نظر زما زنده نظر لرم چې د جنگ نه موږ باید نفرت ولرو جنگ ته باید مونږ نه د جنگ د طرفداران ونه شو د تیر حکومت فاسد او چارواکو ملاتړ ونه شو دغه نظام سره چې هر څومره موږ مخالفت کوو په غیر مستقیم ډول موږ دغه وراسته نظام دغه فاسد نظام دغه جنایتکارانو د فاسدینو دغه ملاتړ مو کړی دی موږ خپل دغه انتخابونه وکړو دا کاملا صحیح خبر دا حق هر افغان چې انتخاب وکوي ولې دا هیڅ څه باید حق ورنکړو چې تخریب وکوي دا هیڅ حق باید ورنکړو چې جنگ ته لمن وي افغانستان خلک بیا د جنگ فاتح تشویق کړي هیڅ فائدہ نه کوي د موږ باید نهایت کوشش وکړو چې دغه نظام نه یو خپل نظام وکړو دا زموږ نظام دی دا د افغانستان د خلکو نظام دی دا د افغانستان د خلکو پورې اړه لري او د افغانستان د خلکو به کوم کوشش وکړو دا خپل کو دا جوړ کو دا سنگار کو د دې سره ملګرتیا وکړو دا د ټولو په ګټه کار دی